د نصیحت څه ډکې خبرې ګوره مرګی را روان دی ګوره مرګی را روان دی. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمای چې یو چا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړله چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو څخه زیات سمجداره پوه عقلمن څوک دی؟ د ټولو څخه زیات محتاطه سړی څوک دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هغه څوک دی کم څوک چې مرګ ډیر یادوي او د مرګ دپاره هر وخت کې په تیاری کې مشغوله اوسیږي. دا هغه خلک دي چې په دنیا کې به شرافت او په آخرت کې اکرام حاصلولو والا دي. یعنی مرګ یادول او د مرګ تیاری کول دا داسې عمل دی چې په دنیا کې سړي ته شرافت نصیب کوي او په آخرت کې به د اکرام مستحق وي. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله یو ځلې د یو جنازې سره روان و چې کله قبرستان ادرې ته ورسېدی نو یو جلا ځای کښېناستی په فکر او په سوچ کې سو. چا پوښتنه ځینې وکړه چې ای امیر المؤمنین ته خو د دې جنازې د دا مړي ولی یې ته ولې داسې جلا کښېنستلی؟ ده په جواب کې ورته وفرمایل چې و خو ماته د یو قبر څه آواز راکول کیږي او هغه ماته وایي چې ای عمر بن عبدالعزیزه تا زما څه دا پوښتنه ونه کړله چې زه د راتلونکي چا سره څنګه سلوک کوم؟ ما ورته وویله چې ضرور یې راوښیه. هغه راته وویله چې څوک ماله راسي دا قبر وایي، یعنی داسې نه چې حقیقت کې هغه غږ پر وکړي خبرې کولې، نه ګویا هغه داسې راته وایي وایي چې ماله څوک راسي زه کفن ورڅیرم، بدن یې ور ټوکړې ټوکړې کوم، وینه ټوله ځبېشم، غوښې ځینې خورم او د دې جوړونه یو د بله ځله بیلوم، ورنونه به د هډو څه بیلوم، موټې به د وږو څه بیلوم، دا ټول اندامونه جوړونه به یو د بله ځله بیل کړم. دا یې وویله عمر بن عبدالعزیز په ژړا سو. دا وخت به تیر شي عمر که ډیر شي او بیا یې وفرمایله چې د دنیا وخت ډیر لږ دی او د دې دوکه ډیره زیاته ده. کم څوک چې په دنیا کې عزیزه وي هغه به په آخرت کې ذلیله وي. په دې کې چې څوک دولت والا وي په آخرت کې به فقیر وي. د دې ځوان به ډیر ژر سپینږوری سي او ژوندي به ډیر ژر مړه سي. د دې دنیا ستې طرف ته متوجه کېدل تی په دوکه کې وان نچوي، حالانکې تاسې ګورئ چې څومره ژر دا د سړي څه مخ اړوي. بېوقوفه دی هغه څوک چې د دنیا په دوکه کې ګیر سي. د محشر په میدان دی ګوره مرګی را چیرې ولاړل هغه خلک چې په دنیا کې غټ غټ ښارونه آباد کړل، غټ غټ نهرونه یې راویستل، غټ غټ باغونه یې ولګول او ډېر لږ ورځې هغه تیرې کې دا ټوله شانه پرېښول ولاړل. هغه په خپل صحت او تندرستي سره په دوکه کې پراته وله. د صحت د ښووالي د وجې څخه هغه کې خوندونه مزه نشاط پیدا سوی و. د هغه د وجې څخه دوی په ګناه کې مبتلا سوله. هغه خلک په الله دې مې قسم وي په دنیا کې د مال د ډیروالي د وجې څخه قابل رشک وله. مال به ډیر جمع کاوي، خلکو به پر دې باندې حسد کاوي، لیکن هغو به بې فکره خپل مال جمع کاوي. د دنیا په جمع کېدو کې به هر رنګه تکلیفونه په خوشحالي سره برداشوله. لیکن نن تاسې وګورئ چې خاورو د هغه د ښایسته بدنو کم حال کړی دی، چنجانو د هغه د جوړو او د هغه د هډو کم حال کړی دی. چیرې دی هغه خادمان چې هر وخت به ودې ته حاضره وله او هغه خیمې او هغه کمرې چې دی به پکې آرام کاوي،
چیرې دي هغه مال او خزانې چې کم دی جمع کوله د ځانه سره ایښوله، نن هغه د دوی مال او جایداد د دوی هغه پیسو په قبر کې دوی ته هیڅ هم نکور، نه د دوی سره په قبر کې څه بستره شته چې ورته هواره سي، نه څه بالښت شته چې سر پرې کښېږدي، بلکې بغیر بستره او بغیر بالښه پر مځکه باندې ایښي دي، بلکل یوازې پروت دی، په تیارو کې پروت دی. د ده دپاره ورځ او شپه برابره ده، د دوستانو ملګرو سره میلاویدلی نسی، څوک ځان ته راغوښتلی نسی. څومره نازک بدن نن داسې وروست سوی دی. دا ټوله د دنیا عیش و عشرت، د دنیا مال و جایداد د ده څه پاته سو. نو عزتمنو تاسې لږ غور فکر وکړي، مرګ را روان دی، په هر حال کې راتلونکی دی. پکار دا دی چې د مرګ دپاره تیاري ونسو. دا دی موږ وینو اعلانونه هاورو، کله یو مړ، کله بل مړ، کله د یو جنازه، کله د بل جنازه. داسې به یو ورځ اعلان وسی زما او ستا جنازه به هم پورته سي. نو ولې د مرګ د مخه و مرګ ته تیاري نه نسو؟ هغه عبدالرحمن بابا وای چې عاقله غوږ ونیسوه ماته، مرګی نه پرېږدي سړی خپلې رضا ته، د اجل سواره په تخت به دله راسي، ناګهانه به تالا سې وایم تا ته، په ژوندونې توبه وباسه رحمانه، چې قیامت کې شرمنده نسې مولا ته. والسلام. د مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي ویناوي.